أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوس به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو څخه یو بل معزز او مکرم صحابي درته معرفي کوم. دغه جلیل القدر صحابي د مجد او عظمت، شرف او عزت ټوله انواع او اقسام لاسته راوړي او د هغو خاوند دی. هیڅ شی نه ځینې پاته او نه ځینې فوت سوی دی. اولا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحبت مقام او درجه ورپه برخه سوې ده. که د ده زیږېدل یا و دنیا ته راتګ لږ ځنډېدلی وای، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت به نه وای مشرفه سوی. او بل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قرابت شرف یې په نصیب سوی دی، ځکه دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی دی. بل یې د علم شرف او عزت په نصیب سوی دی. دی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امت حبر دی. حبر یعنی نیک عمله او صالح عالم، هغه عالم چې په ښه عمل سره شایسته سوی وي. او دی د امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم د پاره د علم ډک دریاب دی چې وهرې خواته ولې ځینې بهېدلي دي. او د ده رضی الله تعالی عنه د تقوا مجد او شرف په برخه سوی دی. د ورځې به روژه وه او د شپې به قیام اللیل، یعنی د شپې به د الله عز وجل په عبادت او لمانځه ویښ او بیداره و. او د پیشلمې پر وخت به په مناجات او استغفار مشغوله و. نو ځکه وده ته صواما بالنهار قواما باللیل مستغفرا بالاسحار ویل کیږي. د الله عز وجل د بیرې څخه به همیشه ژړل، تر داسې اندازې چې پر دوو باړخوګانو یې اوښکو لارې او خطونه جوړ کړي وه. دغه مشرف او معزز صحابي عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه دی، حبر امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، چې په کتاب الله کې تر ټوله امت عالم دی. د آیاتو په تعویل او تفسیر کې تر ټوله امت پوه او فقیه دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې تر ټوله امت یې دا قدرت زیات و چې د قرآن مجید و دقیقو او ژورو معناو ته ورننوځي. د قرآن مجید د اسرارو او مقصدو فهم او ادراک دی وکي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه 3 کاله تر هجرت مخه و دنیا ته راغلی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کاوه، د ده عمر فقط 14 کاله و. د دغه کم عمر سره سره د وکولای سوای چې و امت مسلمه ته د دوی د نبی صلی الله علیه و آله وسلم څخه 1680 مطهره احادیث یاد او دوی ته رانقل کړي. هغه هم داسې احادیث چې امام بخاري او امام مسلم رحمهم الله په خپل صحیحینو کې ثابت او روایت کړي دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې کوم وخت د خپل مور څخه پیدا سو، نو یې مور و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوړي. د مخه تر دې چې د مور شیدې وخوري، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپله مبارکه ناړه د ده په حلق پورې ور وموښل. نو اول هغه شی چې د عبدالله و نس ته داخل سو، هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پاکه او مبارکه ناړه وه. او د دغه مبارکې ناړې سره یو ځای حکمت او تقوا د ده په جسم ننوتل. ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا. او هر هغه څوک چې هغه ته حکمت ورکول سو، نو خامخا و هغه ته ډیر خیر ورکول سو. کم وخت چې دغه هاشمي هلک د تمیز و سن ته ورسېدی، یعنی د 7 کالو سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګرتیا یې اختیار کړه. داسې ملګرتیا لکه 2 سترګې چې همیشه سره یو ځای وي.
کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه اراده وکړه، عبد الله به د اوداسه اوبه ورته راوړي. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لمونځ کاوه، عبد الله به تر شا پسې ولاړ و او لمونځ به ورسره کاوه. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په سفر تلی، عبد الله به تر شا ورسره کنجوغه و. حتی عبد الله داسې سو لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سایه. هر چیرې چې به هغه تلی، عبد الله به ورسره و. او په دغه ټولو حالاتو کې عبد الله د ویښ زړه خاوند و، د صاف او ذکي ذهن مالک و. داسې حافظه یې درلوده چې د نن ورځې د پرمختللي عصر ټول د ثبتولو او ټایپولو اسباب او آلات تر کمپیوټره پورې د عبد الله په حافظه پسې نشي رسېدلی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې وایي، یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه اراده وکړه. ډېر ژر مې اوبه ورته آماده او تیارې کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه زما په کار ډېر خوشحاله سو. کم وخت چې د لمانځه اراده وکړه، نو یې ماته اشاره وکړه چې و بغل ته ودرېږم او لمونځ ورسره وکم. خو زه د ده علیه الصلاة وسلام وشاته ودرېدم. کم وخت چې د لمانځه څخه فارغه سو، مخ یې راواړاوه، ویل یا عبدالله، څه شي د دې څخه منع کړې چې زما و بغل ته ودرېږې؟ ما ویل یا رسول الله، ته زما په سترګو کې تر دې ډېر لوی او عزتمند یې چې زه دې ستا پر برابري او بغل ته ودرېږم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا پر قسم لاس و اسمان ته پورته کړي او ویې فرمایل، اللهم آته الحکمت، الهي ودته حکمت او پوهی ورکړي. او الله عز وجل د خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه، و دغه هاشمي هلک ته دونه حکمت او پوهی ورکړه چې تر ډیرو لویو او لوړو حکیمانو لوړ سو. محترمو اوریدونکو، په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسې خوښ لرئ چې دغه عبد الله د حکمت، علم، عقل او حاضر جوابي په یو څه خبر سي. خو زه به هم ستاسې د دغه غوښتنې په خاطر د عبد الله د پوهی او حکمت، عقل او علم یو مثال درته بیان کړم چې په هغه کې لږ هغه معلومات شته چې تاسې غواړئ. کم وخت چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ځینې ملګري د ځینو ناخوښیو او اعتراضو په خاطر د ده څخه جلا سوه، او حضرت علي رضی الله تعالی عنه یې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه سره هغه د دوی په اختلاف کې یوازې پرېښاوه. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه و حضرت علي رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا امیر المؤمنین، اجازه راکړه چې زه و دغه قوم ته ورسم او خبرې ورسره وکم. تاسې پوهیږئ چې د دغه جلا سوي او ناراضه قوم عدد د 25,000 نفرو په شاوخوا کې و. یو ډېر لوی لښکر و. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته وویله، زه پر تا بیریږم، یعنی ته به د صلح دپاره ورسې، خو هغه به دې ووژني. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل، یا انشاء الله. او بیا نو و هغه ناراضه او خفه قوم ته ورغلی. عبدالله وایي، هیڅ کله مې نور داسې څوک نه دي لیدلي چې هغه دې تر دغه قوم ډېر عبادت کوي. خیر، چې عبدالله ورغلی، هغه ټول په عبادت مشغوله وه. کم وخت چې عبدالله ورغلی، هغو ویل، مرحبا بک یا ابن عباس، او څنګه راغلی؟ عبدالله ویل، راغلم چې خبرې در سره وکم. په هغه قوم کې ځینې خلقو وویل، خبرې مور سره کوي، او ځینو بیا ویل، وایه موږ ستا خبرې اورو او منو یې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل، تاسې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا پر زوی او د هغه پر زوم، او اول هغه څوک چې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ایمان راوړی دی، څه اعتراضونه لري؟ یعنی د حضرت علي رضی الله تعالی عنه مو کم کارونه نه دي خوښ. قوم ویل، موږ پر هغه 3 اعتراض لرو. عبدالله ویل، هغه څه شي دي؟ قوم ویل، اول دا چې د الله عز وجل په دین کې و خلقو ته اختیار ورکړي،
چې د قوم د دې خبرې څخه مقصد هغه واقعه وه کوم وخت چې د حضرت علي او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنهما په مابین کې اختلاف پیښ شو او جنگونه وسوه، او بیا علی رضی الله تعالی عنه دا قبول کړه چې د دوی په مابین کې دي ابو موسی الاشعری او عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما فیصله وکړي. نو قوم ویل دا خو دینی مسئله وه، دلته خو باید و خلقو ته فیصله نه وای پرېښول سوې، باید هغه جنگ دوام درلودی. دا یو اعتراض سو. او دوهم دا چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنه لشکر چې د حضرت عایشه او حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د لشکرو سره جنگ کاوه، ولې په دغه جنگ کې غنیمتونه نه اخیستل او ولې بندیان نه نیول؟ یعنی د کفارو سره چې به جنگ کېدی هلته بندیان نیول کېده چې منځي او مریان بسوه، د ولې په دغه جنگو کې دغسې نه کول؟ او دریم دا چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځان څخه ایسته کړي؟ حال دا چې مسلمانانو هم بیعت ورسره وکړي او هم یې دی د ځان امیر وټاکي. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وویل ګوري کمې په کتاب الله کې داسې شیان در باندې واورېده او په سنت رسول الله کې مې داسې خبرې درته بیان کړې چې تاسې د هغو څخه انکار نسئ کولی او اعتراض هم نه پر لري، نو د دغه خپل مخالفت څخه راګرځئ او متفق کېږئ. هغو ویل هو. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل ستاسې دغه خبره چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه د الله عز وجل په دین کې و خلقو ته فیصله پرېښول، الله عز وجل فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. یعنی ای مومنانو موجنی تاسې ښکار په داسې حال کې چې تاسې محرمان یاست، په احرام کې یاست، او هر هغه څوک چې په قصد سره ښکار ووجني نو پر هغه بدل سته په مثل د هغه چې د وژلی دي د چارپایانو څخه، چې په هغه سره به ستاسې څخه دوه د عدل خاوندان حکم کوي. ورونو دا مسله د حاجی او محرم په باره کې ده. مثلا که چا اوسۍ ښکار کړه په مقابل کې به پسه حلالوي او داسې نور حیوانات چې په بدل کې به بل موافق حیوان حلالیږي، نو د دې دپاره چې یو څوک دغه بدل اختیاروي په خپله دغه سړی یې نسي اختیارولی، ولې شاید دی د خپل ځان په ګټه کار وکړي، د لوی حیوان په مقابل کې کوچنی حیوان حلال کړي. نو الله عز وجل فرمایي چې دغه حکم او فیصله به دوه د عدل خاوندان کوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وویل زه په الله سره قسم در کوم چې آیا د خلقو حکم او فیصله به د دوی د وینو تویولو، د دوی د ارواحو په باره کې او د دوی په مابین کې د صلح د پاره پر ځای وي، او که به د سوی په باره کې هغه چې قیمت یې د یوه درهم څلورمه حصه ده. قوم ویل یا د انسانانو د وینې ساتنې، ښه ژوند او صلح د پاره د عاجلو خلقو فیصله مهمه او پر ځای ده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل ښه د دغه اول سوال او اعتراض څخه خو فارغ سو. قوم ویل هو والله. عبدالله ویل ستاسې دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه جنگ وکړي او په جنگ کې ښځې نه بندیانولې، په غنیمت یې نه اخیستلې لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې بندیانولې. آیا تاسې غواړئ چې ستاسې مور حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بندي ونیسئ او ځان ته یې داسې جایزه وګرځوئ لکه هغه نورې بندیانې چې جایزه ګرځېدلې؟ که مو وویل هو دا کفر دی او تاسې کفر وکړئ، او که مو وویل چې دا زموږ مور نه ده بیا مو هم کفر وکړئ، ځکه الله عز وجل فرمایي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محمد صلی الله علیه و آله وسلم نبی الله د مؤمنانو سره د دوی تر نفسو ډیر وړ او لائق دی، او د ده علیه الصلاة والسلام ازواج مطهرات د مؤمنانو منځ دي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ویل اوس نو په
په دغه دوو لارو کې یوه د ځان دپاره خوښه او اختیار کړي. مور یې بولي او بیا په بندګرت نیسي، دا هم کفر دی، او که مور نه بولي دا هم کفر دی. زه قصه کوونکی وایم، معلومه خبره دا ده چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه تصرف او عمل پر ځای او صحیح و. باید د مسلمانانو ښځې بندیانې ونه نیول سي. نو خود عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وویل د دې څخه هم فارغه سو؟ قوم ویل هو والله. عبدالله ویل اما ستاسې دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځانه څخه ایسته کوي. حضرت علي رضی الله تعالی عنه دغه لقب د صلح په خاطر د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په مقابل کې دغه لقب د ځانه څخه ایسته کوي. نو اوس عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وایي اما ستاسې دغه خبره چې علي رضی الله تعالی عنه ولې د امیر المؤمنین لقب د ځانه څخه ایسته کوي، د حدیبیې د صلح په ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو څخه وغوښتل چې په صلحنامه کې نوشته کړي دا هغه شی دی چې پر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اتفاق وکړي. مشرکان وویل که موږ پر دې ایمان درلودای چې ته رسول الله یې، موږ به نه ستا سره جنګ کولای او نه به مو د بیت الله څخه منع کولای. موږ دا نه منو. نوشته که محمد ابن عبدالله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا د دوی غوښتنه ومنل او ویې فرمایل فوالله زه رسول الله یم که څه هم تاسې ما ونه منئ. نو اوس هم علي رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین دی که څه هم څوک یې ونه مني، او دا لقب یې د هغو د غوښتنې او صلح په خاطر د ځانه څخه ایسته کوي. بیا نو عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل ایا د دې څخه هم فارغه سو؟ قوم ویل هو والله. په دغه ملاقات سوال او جواب کې عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه خپل کامل حکمت او قوي حجت ښکاره کړي چې په ثمره او نتیجه کې 100,000 نفره د هغه مخالف قوم څخه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه وصف او طرف ته راواوښتل، او 4,000 نفره پر هغه خپل خصومت او عداوت پاتې سول. دغه ځوان هاشمي هلک د علم د حاصلولو دپاره ټوله لارې او کوڅې وغوښتې، او د علم د زده کولو دپاره خپل ټول طاقت وښندي. تر کومه وخته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حیات و او په دې دنیا کې تشریف درلودی، عبدالله د هغه د روانو اوبو څخه څښل کول، د هغه د علم د نور څخه زړه روښاناوه. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب و جوار ته ولاړی، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو وفاته علماو ته مخ ونیوي، د هغو څخه زده کړه کول او د هغو څخه علم راټولاوه. عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل ځان په باره کې خبرې کوي او وایي کوم وخت چې به خبر سوم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحابو څخه د فلاني سړي سره یو حدیث ته، نو د غرمې د خوب پر وخت به د هغه د کور و دروازې ته ورغلم او د هغه د کور د چارچوب سره به مې پټو تر بغل لاندې کړي او د هغه سړي د راوتلو په انتظار به کښېنستم. بعد به دونه دوړې را باندې پاشلې څونه چې د خوښه وه، یعنی خاورې او دوړې به را باندې اورېدلې، خو زه به د هغه سړي په انتظار ناست وم. هو زه په دې پوهېدم که مې دروازه ورټکولې او د ملاقات اجازه مې غوښتې وای اجازه یې راکول، خو ما دا کار نه کاوه، بلکې د هغه د راوتلو په انتظار به ناست وم. دا هم په دې خاطر چې د هغه زړه راضي او خوشحاله وساتم. کم وخت چې به هغه د کوره راووتی او زه به پر دغه حال ولیدم، نو بیا راته وویل ای د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو څنګه راغلی یې؟ ولې دې څوک نه رالیږي چې زه درغلی وای؟ ما به ویل یا دا پر ما حق دی چې درته راسم. خلق په علم پسې ځي، علم په خلقو پسې نه ځي. او بیا به مې د هغه حدیث پوښتنه ځینې وکړه. سبحان الله، تاسې دغه اخلاق او دغه حق پیژندنې ته وګورئ او بیا یې د نن ورځې د حالاتو سره مقایسه کړئ. خیر، عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه لکه څرنګه چې خپل ځان د علم په طلب پسې ستړی کاوه او زهیراوه، دغه رنګه د علماو عزت کاوه، د هغو درجې او مقام ته په قدر او لوړه سترګه کتل،
د مثال په ډول به دغه یوه واقعه درته بیان کړم. زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وحی کاتب وو او په فقه، قضا، قراءت او علم میراث کې د مدینه منورې د اوسیدونکو لوی عالم وو. هغه اراده وکړه چې پر خپل بوده سپور شي. دغه هاشمي ځوان عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د هغه په حضور کې داسې ولاړ وو لکه مریی چې د بادار په حضور کې ولاړ وي. د هغه رکاب یې ورته ونیوي او د هغه د بوده قیزه په لاس کې نیولې ولاړ وو. مثلا لکه د نن ورځې یو نوکر موټروان چې خپل مالک ته د موټر دروازه خلاصوي او بیا چې هغه کښیني دی په ډیر ادب او احتیاط سره د موټر دروازه بند کړي. نو عبد الله رضی الله تعالی عنه د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په مقابل کې دغه عمل وکړي. زید رضی الله تعالی عنه ورته وویل: یا ابن عم رسول الله، یا ابن عم رسول الله، پرېږده دغسې مه کوه. عبد الله ورته ویل: موږ ته امر سوی دی چې د خپلو علماو سره دغسې معامله او ادب وکړو. زید ورته ویل: ته دې لاس راښکاره که. ابن عباس رضی الله تعالی عنه لاس ورته راویستی. زید ورکوږ سو او د هغه لاس یې مچ کړي او ویل: موږ ته امر سوی دی چې د خپل نبي د اهل بیت سره دغسې معامله وکړو. سبحان الله، دا څنګه اخلاق وه؟ که تاسې د ټولو اصحاب کرامو ژوند او اخلاقو ته وګورئ، د دوی اخلاق د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مبارک قول تصدیق کوي چې فرمایي: زما اصحاب لکه ستوري، په هر یو پسې چې اقتدا وکړي حق لار مو پیدا کړه. حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه تر هغو پورې د علم په طلب مشغول وو تر څو چې په علم کې داسې مقام او درجې ته ورسېدی چې نابغه انسانان یې په تحیر او تفکر کې واچول چې دا څونه علم دی. مسروق ابن الاجدع رضی الله تعالی عنه چې د لویو او معززو تابعینو څخه دی، د عبد الله په باره کې وایي: کم وخت چې به مې ابن عباس ولیدی ما به ویل چې تر ټولو خلقو ښایسته دی، چې بیا به خبرې کولې ما به ویل چې تر ټولو خلقو فصیح دی، چې بیا به حدیث بیانول ما به ویل چې تر ټولو خلقو عالم دی. اجمل الناس، افصح الناس او اعلم الناس، دا هغه صفتونه دي چې د مسروق رضی الله تعالی عنه د طرفه ورکول سوي دي. کم وخت چې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته دون علم سره یو ځای سو، کم چې دی ارزو درلوده نو د متعلمۍ څخه و معلمۍ ته واوښتي و نور خلقو ته درس او تعلیم کاوه او د کور د مسلمانانو د پاره پوهنتون وګرځېدی. هو، واقعا هم د اوسنی عصر جامعه یا پوهنتون چې هر معنا لري د عبد الله ابن عباس کور په کامله معنا سره پوهنتون او جامعه و. فقط یو فرق چې د عبد الله د پوهنتون او د نن ورځې د جامعې یا پوهنتون په مابین کې موجود وو هغه دا چې د نن ورځې پوهنتونونه په لسهاو او ګای په سلهاو استادان لري، مګر د ابن عباس رضی الله تعالی عنه پوهنتون فقط د یو استاد پر اوږه تکیه کړې وه چې هغه په خپله ابن عباس رضی الله تعالی عنه. د عبد الله رضی الله تعالی عنه د ملګرو او اصحاب څخه یو نفر روایت کوي او وایي: د عبد الله رضی الله تعالی عنه یو مجلس مې ولیدی، که ټوله قریش په هغه یو مجلس فخر وکړي د دوی دپاره کافي فخر دی. وایي ما ولیده چې ډېر خلک په هغه لارو او کوڅو کې سره راټول سوي وه کوم چې د عبدالله و کور ته ورتلې. دغه لارې او کوڅې ټوله په خلقو داسې ډکې وې چې د لارې تیریدونکو د پاره په کلي ډول سره لار بنده وه، څوک نه سوای تیریدلی. نو وایي زه د عبدالله کور ته وردنوتلم او دی مې خبر کړي چې د کور د مخه دي ډېر زیات خلک ولاړ دي. عبدالله ویل: د اوداسه اوبه راته راوړه. اوبه مې ورته راوړې او داسې یې تازه کړي. ویل: ورووځه او خلقو ته ووایه کم څوک چې د قرآن مجید او د هغه د حروفو په متعلق د پوښتنو اراده لري هغه دې کور ته دننه راسي. زه ورووتلم او خلقو ته مې وویل: دونه خلق کور ته را داخل سوه چې خونه او سرای په ډک سوه. د داسې شي پوښتنه یې نه ده کړې چې عبدالله دې د هغه جواب نه وي ورکړی. یعنی د هر شي پوښتنه چې کول عبدالله رضی الله تعالی عنه د هغه جواب ورکاوه.
او هغه د دوی د پوښتنو پر اندازه بلکې تر هغه زیات نور معلومات هم ورته بیان کړه. او بیا ورته وویل چې اوس نو تاسې د هغه نورو ورونو د پاره لار خلاصه کړئ. دا خلق ووتل او ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیا ماته وویل ورووځه او ورته ووایه که څوک غواړي چې د قرآن کریم د تفسیر او تاویل پوښتنه وکړي هغه دې راسي. زه ورووتم او خلقو ته مې دا خبره وکړه. نو دونه خلق کور ته راغله چې کوټه او سرای بیا په ډک سوه. خلقو د هیڅ داسې شي پوښتنه نه ده کړې چې عبدالله دې د هغه جواب نه وي ورکړی. او پر هغه سربیره نور هم عبدالله رضی الله تعالی عنه د هغو د پوښتنو پر اندازه بلکې تر هغه زیات نور معلومات هم ورته بیان کړه. او بیا یې ورته وویل چې اوس مو نو هغه نورو ورونو ته نوبت ورکړي. دا خلق ووتل او بیا عبدالله رضی الله تعالی عنه ماته وویل ورووځه او ورته ووایه که څوک د حلال او حرام او د فقهي مسائلو په متعلق پوښتنې لري هغه دې راسي. زه و خلقو ته ورووتم او خلقو ته مې دا خبره وکړه. بیا دونه خلق راغله چې خونه او سرای په ډک سوه. هیچا د داسې شي پوښتنه نه ده کړې چې عبدالله دې د هغه جواب نه وي ورکړی. او بیا یې د دوی تر پوښتنو زیات نور هم ډیر زیات معلومات ورته بیان کړه. او ویل چې اوس مو نو و هغه نورو ورونو ته لار ورخلاصه کړي. دا خلق هم ووتل او بیا عبدالله راته وویل و خلقو ته ورووځه او ورته ووایه که څوک د علم میراث او د هغه په مثل پوښتنې لري راجې سي. زه ورووتم او خلقو ته مې وویل دونه خلق راغله چې بیا خونه او سرای په ډک سوه. خلقو چې هر څه پوښتنې درلودې عبدالله د هغه ټولو جوابونه ورته وویل او په دغه باره کې د دوی د پوښتنو پر اندازه نور معلومات هم ورته بیان کړه. او بیا یې ورته وویل چې هغه نورو ورونو ته مو لار ورخلاصه کړي. دا خلق هم ووتل او بیا یې ماته وویل ورووځه او خلقو ته ووایه که څوک غواړي چې د عربي ژبې شعر او د عربو د عجیب او غریب بیان یعنی ادب او فصاحت په متعلق پوښتنې لري هغه دې راسي. بیا دونه خلق کور ته را داخل سوه چې خونه او سرای یې ډک کړه. خلقو د هیڅ داسې شي پوښتنه نه ده کړې چې عبدالله رضی الله تعالی عنه دې جواب نه وي ورته ویلی. او دغه نور زیات معلومات هم ورته بیان کړه. دغه خبر راوی وایي که ټول قریش د عبدالله په دغه یوه ورځ فخر وکړي دا به واقعا هم د دوی دپاره فخر وي. او داسې معلومیږي چې عبدالله رضی الله تعالی عنه دا بهتره ولیده چې دغه مختلف علمونه د هفتې پر ورځو وویشي د پاره د دې چې بیا د کور پر دروازه او لارو کوڅو کې داسې ازدحام او بیروبار جوړ نسي. نو د هفتې یوه ورځ یې د تفسیر د درس دپاره خاص کړه. بې له تفسیره بل شی یې نه بیاناوه. او یوه ورځ یې د فقهي مسایلو دپاره وټاکله. یوه ورځ یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غزواتو د بیان دپاره خاص کړه. او یوه ورځ فقط د شعر او فصاحت دپاره وه. او یوه ورځ د عربو د تاریخ دپاره وه. هیڅ وخت د عبدالله سره یو عالم نه دی کښېنستلی مګر د عبدالله و علم او پوهۍ ته تسلیم سوی او عاجزه سوی دی. او هیڅ وخت یو پوښتنه کوونکی داسې پوښتنه نه ده ځینې کړې چې د عبدالله رضی الله تعالی عنه سره دي د هغه پوښتنې جواب او معلومات نه وي حاصل کړي. عبدالله رضی الله تعالی عنه د علم بحر و. سره له دې چې عبدالله په عمر کم و مګر د خپل علم او فقه په برکت د خلافت راشده مستشار او مشاور و. کم وخت چې به و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته یو مشکله مسله او سخته معضله ورپېښه سوه نو به د صحابه کرامو مشران راوغوښتل او د هغو سره به عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هم راوغوښتی. کم وخت چې به عبدالله و مجلس ته حاضر سو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به خپل ځان ته نږدې کښېناوه او د ده به ډېر عزت کاوه. د ده درجه او مقام یې لوړاوه. او عبدالله ته به ویل پر موږ دغه مسله یا دغه کار ډېر مشکل سو چې ته د هغه او د هغه د امثالو دپاره یعنی زموږ د دغه مشکل او د دغسې نورو مشکلاتو د حلولو دپاره اهل وړ او لایق یې. یو وخت پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ملامتي وویل سوه چې ته عبدالله تر نورو د مخه کوې او دی د صحابه کرامو د شیخانو او مشرانو په جمله کې داخل کړی دی.
حال دا چې دی تر اوسه پورې هلک دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ویل انه فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. یعنی دی د شیخانو ځوان دی، شیخ دی خو ځوان دی، په شکل ځوان، په عقل شیخ، حاجت پوره کوونکی ژبه لري، پوه، عاقل او تدبیر کوونکی زړه لري. دا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مقوله ده د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په باره کې. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که څه هم د خاصو او پوهانو خلقو مرجع او استاد و هغو ته علم او فقه ورښول، مګر د عامو خلقو حق یې نه و هیر کړی. د هغو دپاره هم د وعظ او نصیحت مجلسونه جوړول. د ده رضی الله تعالی عنه د مواعظو او نصیحتو څخه هغه چې و ګناهکارانو ته خطاب او نصیحت کوي یو دا دی، وایي ای ګناه کوونکې، ته د خپلې ګناه لطفا په تا واړوه.